د استغفار ویلو بله ښېګڼه دا ده چې د انسان پر مخ د نعمتونو دروازې پرانیزي. الله تعالی د نوح علیه السلام په ژبه باندې وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفروا ربکم د خپل رب استغفار وایي یعنی بخښنه ترې وغواړئ. انه کان غفارا هغه به تاسې ته بخښنه وکړي، هغه بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا آسمانونو نه به په تاسې باندې اوبه نازل کړي. تاسې ته د اوبو ارزښت معلوم دی. درېیم یې دا دی چې مال او اولادونه به درکړي. ويجعل لكم جنات تاسې ته به باغونه او جنتونه یا په دنیا کې باغونه او شنه ځایونه درکوي. ويجعل لكم انهارا الله تعالی به تاسې ته نهرونه جاری کړي.